بسم الله الرحمن الرحیم. راځئ مسوړ ته به سلیکشن وکړو. اوس غواړو چې عکس راوړل به کلیک وکړو پکچر ورک افلاین راوځي عکس نن رو پکچر لیاوت دا عکس دی مثلا ترازی یو څه موضوع دا عکس دی څو پر څو برخه باندې وشي یا مثلا ترازی یو موضوع تشریح کوي سری هغه برخه باندې وشي دا لپاره بس کو پکچر لیاوت څخه استفاده کو نو مې براس دا عکس بدل سکراب کوم چې څه نه شي اوس براسي پر پکچر لیاوت باندې کلیک وکړئ دا د عکس ډولونه دي په دا ډول لیاوت واړي په دا رقم کې واړي په دا رقم مثلا زه رالم دا لیاوت انتخاب کړم اوس راځي د عکس د نوم لیکه مثلا دا څه دی فلاور دی دلته براسو د عکس نورې دغه اضافه کړئ د سره د سمارټ ټولز په لګي سمارټ ټولز کې دوی منیو دي ډیزاین او فارمټ سری دا سمارټ آرت تاسو ورسم لري دلته چې کله کلیک وکړئ دا تاسو اوس بیا هغه دا پارکینګ اوس په دې کې اول لرو آرت شیپ دې ته ورته چې بل شیپ پر اضافه کړئ دې باندې کلیک وکړئ راوځي آرت شیپ باندې کلیک اوس بل شیپ اضافه وکړئ دلته کلیک کړئ اوس تاسو ورک پلان هلته ورته بل عکس راغی راځي هغه عکس ته انتخاب دا عکس دی ګوره هغه عکس راغی دا چې دې یو برخه بیا ته کلیک کړئ دې ته غواړئ چې بل شي په اضافه کړئ بیا راځي آرت شیپ باندې کلیک کړئ ګوره بل شي په اضافه هغه راځي بل په کار آرت شیپ باندې کلیک کړئ څه شو چې په کار عکس هم راوړل شي بل ته کلیک کو آرت شیپ بیفور اوس دا عکس منور د دې څخه غواړم چې مخکې یو شي په اضافه شي د دې شي څخه دلته به کلیک وکړئ آرت شیپ بیفور څه ګوره افټر دا وروسته اضافه کړئ سیریا افټر وروسته اضافه کړئ که غواړئ د څخه مخکې اضافه کړئ بل تکلیف وکړئ آرت شیپ بیفور مخکې اضافه اوس بیا مخکې اضافه بل لرو آرت شیپ اباو او آرت شیپ بیلو د دې لارې کول څه خو دا چې په دې فارمټ کې غیر فعال کار نه کوي په دې لیاوټ کې دې لپاره تاسو لیاوټ بل ډول انتخاب کړئ دلته په کلیک وکړئ چینج کلر دلته په کلیک وکړئ راوځي مور لیپس دې کې به دا ډول انتخاب کې دا ډول انتخاب کې اوس دلته په کلیک وکړو دې سره بیا ټول شان کار کوي اوس دا شیپ چې ما راوړی دی دا غواړم چې وروسته اضافه کړم دلته چې کله کلیک وکړم شیپ آرت شیپ اباو لوړ اضافه اوس ګورئ شیپ اضافه کوم کې غواړم چې مخکې اضافه کړم لاندې بیا بلو انتخاب اوس بیا لاندې اضافه او که غواړم سو کوم یو اسسټنټ دا کوم اضافه کړم ګور دې لپاره بس جلا موضوع ده ترامه دا بس دلته چې کله کلیک وکړئ سمارټ آرت باندې به کلیک وکړئ په دې کې به دا ډول انتخاب کې دا ډول او سره راځي مثلا احمد څه دی دا سرمعلم دی سری مدیر دلته راځي علي چې دی سرمعلم نور تاسو چې دی استادان دا غوښمه یا مثلا په یو دغه دفتر کې کار کوي مشر د نو د مرستيال یا نو کارکونکي دلته لیکم قدرت او دلته به اوس دلته کلیک کوم غواړم دلته یو مرستيال اضافه کوم یا مثلا علي غواړي چې ځان ته یو مرستيال اضافه کړي دلته چې کله کلیک وکړي اډ اسسټنټ ګور د یو مرستيال دغه نوم تل کې بس مثلا جان د دې دی مرستيال بل ورو آرت بیلټ دا آرت بیلټ په دې ډول کې کار کوي سری دې فاربل تراسي بل ډول به انتخاب کړئ په دې کې نه دلته په کلیک وکړو راوځي دلته به دا عکس ډول انتخاب کوم مور لیاوټس آل کې دا ډول نو څو ګورئ
دلته غواړم چې یو بل نوم ور اضافه کړم یا مثلا لکه مرستیال په دې ډول کې بیا کار کوي اډ بیل په کلیک وکړي اوس څوک دې دوم نوم هر نوم چې لیکې د خان سره بل مرستیال دی چې د علي په نامه دی هغه اضافه شو بس دلته کلیک کړئ دلته غواړي چې بل مرستیال اضافه کړي په دې ډول کې بیا دا کار کوي اډ بیلټ صحیح شو خو داکس په ډولو کې بیا بل رقم دلته به کله چې کلیک وکړي راپسې د فکچر ډول دا مثلا دلته راځم دا لیاوټ انتخاب وکړم دا اوس هغه لیاوټ واوښتله دلته چې کله کلیک وکړه یو بل شیپ اضافه کړو اډ شیپ اوس دلته غواړم چې اضافه کړم په دې ډول کې هم کار نه کوي نو څنګه وکړو بل ډول ګوره په دې ډول کې به کار کوي دا ځینې ډولو سره کار کوي د ټول سره کار نه کوي دې لارې مې اضافه کولی سه بیا کلیک کړئ بل نفر اضافه کېږي بل ورو ټکسټ پین کې دغه نومونه چې تاسو لیکلي دي اوس وګورئ هلته موږ ورکړه چې احمد دی د ده مرستیال علي دی د علي مرستیال بیا خان هغه ترتیب چې موږ راوړو دلته هم هغسې راځي د دې لارې هم کولی چې مثلا دا نوم یې پاک کړي زه د احمد ایسته کوم د بل نوم لیکم صحیح شو هغه نوم ورته راغلی هلته هم کولی چې دلته هم بیا ټول تاسو ته ښیي په دا ډول دې ته بیا ټکسټ پین وایي راوستو بل لیاوټ مو انتخاب کړو اوس بل ورو پروموټ اوس راځم د پرمختګ وکړي مخ ته ولاړ سړي پروموټ پرمختګ کول دی مخ ته بیا اوس دلته مو کلیک وکړي پروموټ اوس وګورئ د چا سره راغلی د محمد سره چې هغه چې شو مدیر و دغه سره یو ځای راغلی که غواړئ چې بېرته شاته وکړي دلته به ډیموټ باندې به کلیک وکړي دا بیا بېرته شاته یا مثلا راغلی علي چې شو مدیر شو نو خو پرمختګ کوي پروموټ باندې به کلیک وکړي اوس وګورئ د مدیر سره یو ځای راغلی اوس هغه دې دوه چې مدیر یې د تر لاس دغه کسان او که غواړئ چې بېرته شاته تګ وکړي ډیموټ بېرته شاته مثلا دا دی د دې بیا دلته درجه ډیموټ وګوره لکه د ده شاګرد چې څو داسې راځي بل رایټ لیفټ د دې ډول اړول راسته طرف څخه چپه طرف ته اوس مخکې د جاوید دغه نفر دې خوا ته و هغه خوا ته اوس سره واوښت راسته څخه چپه طرف ته اړول چپه طرف څخه راسته طرف ته اړول بل لور موو اف دا خان غواړم چې لوړې ویسم دلته خو لوړ خوا کومه خوا ده دا خوا ده دې درې چې سړي دې خوا ته غواړم چې راولم موو اف څومره لوړ خوا ته راځي که دلته مثلا یو بل نفر یې دلته به کلیک وکړو یو بل بل شي په هم اضافه کړو یو بل شي په هم اضافه کړو اوس دغه نفر دی غواړم چې لوړې ویسم په دې ډول کې دلته به کلیک وکړو دې ډول کې بیا کار نه کوي بل دې سره بیا کار کوي یعنې لوړې خوا ته بیول او لاندې خوا ته موف ډاون سور بیا لاندې خوا ته بل لورو لیاوټ د دې لیاوټ په کوم ډول غواړئ سټنډرډ په ډول غواړئ بوت دواړو خواو ته دې راسي دلته به کلیک وکړئ دا د دې خپله ډول دی اوس وګورئ دواړو خوا دې خوا ته هم شپون شته دې خوا ته هم شته اوس ورته هم څنګه وکړم یوازې ټپه طرف ته راولم په دې ډول کې کار نه کوي یوازې رسته طرف ته کنټرول زیډ داسې به وکړو دا به ایسته کړو دلته به یو بل شي په اضافه کړو اوس غواړم څنګه وکړم دا رسته طرف ته ویسم رایټ هینګینګ بیا رسته طرف ته راوړئ لیفټ هینګینګ چپه طرف ته راوړئ خو اوس ټولو پر رسته طرف باندې سره ګډ وډ هغه چې تنظیم مثلا دې خوا ته هم په یو ډول چپونې دې خوا ته هم بیا که رسته طرف ته راوړئ که چپه طرف ته راوړئ او بوت خپله دواړو خواو ته راځي او سټنډرډ بیا چې دی خپل دغه دی بل نورو لیاوټ د دې لیاوټ په کوم ډول غواړئ اوس دا شپون موږ راوړي دي دا یو څه شپون مو بېرته ایسته کړو د دې لیاوټ غواړم چې اوس یې بدل کړم دلته چې م کله کلیک وکړئ دا خو یې ډولونه دي په دغه ډول کې وګورئ په دې کې بیا عکسونه هم راوړي دلته چې م کله کلیک وکړئ ورک آفلاین او اوس راځي عکس ورته انتخاب هر دا عکس راځي عکسونه
هم راځي نومونه هم راځي په دې لیاوټ کې بیا که بل لیاوټ په کار سو دا لیاوټ یا په دې ډول راځي که په دې لیاوټ کې هم نو په کار چې موږ کله کلیک وکړو راوځو مور لیاوټ ورته د کیمیا لپاره هم کارول شي دا په دا ډول باندې یا په دې ډول باندې سری یا د دغه لپاره د ریاضي لپاره هم کارېږي شکلو پای کې مثلا بیا دا ډول باندې په کیمیا کله چې کلیک وکړو او کې کوی ګورس په هغه ډول راځي اوس دا چې کله لیاوټ انتخاب کې د دې لیاوټ غواړي چې یو رنگ ورکړي دلته به کلیک وکړي کلرز چینج کلر دا رنګ کوي ورته دا رنګ هر رنګ چو را لیاوټ بدل کې به دا غو رنګ راځي شي سوري دې خو شي نه څه دا ډول اوس غواړم چې رنگونه بدل اوس بیا په هر ډول چې انتخاب وي دا ډول انتخاب کې رنګ هم ورته انتخاب کې اوس راځو څنګه کو سمارټ آرټ سټایلز دا به د دې لپاره سټایل دا په رنګونو اوس کوم سټایل ورکړي دا سټایل کوم دا رنګ کې د صرف د شکلونو سټایل پر دا ډول انتخاب کې دا سټایل یا د سټایل بل ریسیټ ګرافیک د دې ګرافیک ډول څه کول عادي حالت ته راوستل ګرافیک په د شکل مثلا زرا دا ډول مارکي هغه شکل دې ته ګرافیک شکل وایي اوس غواړم چې عادي حالت ته ریسیټ ګرافیک باندې وکړم عادي حالت ته لاړ کنه انو غني هم استقرار سره یا په دې ډول کلیک وکړم بیرته راځي هغه دا غس خورسلو فارمټ کې اول ورو ایډیټ ان 2D د دې لارې به څنګه کولای شي په 2D شکل کې تغیر راوستل شي اوس دا شکل چې 2D نه دی 2D خو چې دوه کونجو 3D درې کونجو اوس دې باندې کلیک وکړه ډیزاین دلته به راسو 2D شکل مثلا دا شکل انتخاب کړئ دا په 2D کې به راځي اوس غواړم چې په دغه شکل اوس په دې شکل کو تغیر نه سره راوستل که په عادي حالت کې په دا ډول سور په دې شکل کې تغیر راوستل شي مشنه کول او ټاول شي که په 2D شکل کې به تاسو تغیر نه سره راوستل براسو رنګ ورته انتخاب دا شکل کې غواړم تغیر راولم دی باندې کلیک وکړئ فارمټ اوس ادي کار کوي دا به کلیک وکړئ د نظر شنو ټایم مثلا ته اوس تاسو به کلیک وکړئ هغه نظر له کوشنی کوي به ته دی لاره کوم والس دا غس خروج لور چین شپ د چین شپ د لارې بیا کول شي د یو شپ بدل کی مثلا دا شپ غواړم دا اوس دایره د غواړم چې مربع مې بل شکل کوم شکل جوړ کوی چین شپ باندې به کلیک وکړئ دا شکلونه د کوم شکل ورکړئ دا شکل اوس په هغه شکل باندې کړئ دا شکل نوس پکار مثلا دا شکل دیک بیا هغه ډول نه راځي دا شکل ورې په هغه ډول دا هر شکل چې بدلوي سر کلیک ور باندې وکړه دلته راځي چین شپ دا غواړم چې په څه ډول وشي بیا په هغه ډول بل لارجر لارجر تاسو کول شي دا شپ غټ کړئ یو خو هغه چې موږ ایډیټ پکې کولای شو خپل په خوښ منظر کول شي دلته دا غټي دا شي بل غټه ده لارجر غټي او سمالر بیا څه کې چوري کوي پاتسول دا منیو دا به د شپ اړوند دي شپ سټایلز دا تاسو د شپ سره وایي نو څنګه مو کو دا به بیرته عکس راو دلته په کلیک وکړئ پکچر عکس مراو اوس عکس مراوړ دي د دې پوزیشن ټاکل موقعیت کوم خاطر کو نو سمارټ خو پاتې ورزل سری فاطمه نو چې هغه ټول شپ سره ورکیږي اوازن شان چې هغه دایره ته ورکیږي بیا د شپ سره دومره نه وایي سری اوس په دې کلرو پوزیشن زه راځم دلته لیکنه کوم یا مثلا لیکنه نه د کړ دغه عکس سپیت ماکس راوړی دی اوس د دې موقعیت ټاکل په کوم ځای کې راوړی د سپې سپه تاسو وینئ د شاوخوا ونسته دا سپات دلته کلیک کوم تام چیرې وسه په منځ کې راړه په لوړ طرف کې منځ په لوړ طرف کې چپه طرف او په لوړ طرف کې رستا او چپه په منځ کې راوړه بیا د دواړو خاصه فاصله یې کومودي هم پوکي یو رقم فاصله ولر په منځ کې چپه طرف په منځ کې رستا طرف په پای کې په منځ کې په پای کې
رسته طرف ته په پای کې چې پاتې دا ډولونه دي را انتخابول شي او د دې اپشن مور لیاوټ اپشن چې هغه اپشن تاسو دلته وایست دلته کله کلیک وکړئ دا اپشن بل لورو ټیکسټ ډراپ اوس د عکس مراوړه دي دلته به کلیک وکړئ او سلیکټ کنه دی ځکه لیکنه رااله د دې عکس سره شاوخوا خط راوګرځي کې راونه ګرځي اول تاسو که عکس راو لیکنه ورڅخه راځي صحیح دلته بیا تاسو ډول انتخابول شي چې کله کلیک وکړئ ټیکسټ ډراپ په دې کې اوس موږ سکوير الګ انتخاب کړی دلته هم د عکس په یو لیک کې حساب ان لاین ویت بیا بدای انتخاب اوس وګورئ دا په یو لیک کې حساب کې تلاند رایم په یو لیک کې په یو لیک کې دا حساب یې شو وګورئ خاطر لور د دې لیک اول تور چې په داسې شکل دی دلته کلیک کو ولته هم سکوير د مربع په شکل شاوخوا وګورئ لیکنه زین راته بل دلته کلیک کو ټایټ به لږ د لیکنه ورنږدې کړي د عکس دا بل ډول دی او ترو هم بیا داسې ډول دی ترو بیا په دې شیپ معلومیږي مثلا زه راځم یو بل شیپ راوړم دا به ایسته کړم هغه شاوخوا دغه ولري سکي ولري دلته چې کله کلیک وکړم مثلا دا شیپ راوړم اوس دلته کلیک کوم ورته هم بیا ترو حالت انتخاب کړم اوس وګورئ دغه ځای ته لږ د لیکنه ورنږدې شوې ده دا څوک چې ولري بیا د لیکنه دا ترو حالت دلته کلیک کو انسرټ پکچر لږ بیا اندازه ورته کوچنی کو اوس وګورئ په عادي حالت کې دا دغه نه لري ټیکسټ ډراپ نه لري تاسو څه کوئ چې د عکس د دې څخه انتقالوي هم یوازې په دغه ول کې انتقالي شي دلته کلیک کو بل ډول دی ټاپ ان بټن یوازې لوړ وړاندې طرف د لیکنه ورڅخه راګرځي شاوخوا چپه وروسته طرف ته بیا لوړ وړاندې لیکنه ورڅخه راګرځي دلته کلیک کو بل ورته هم بیهایند ټکس د عکس بوز د خط و شاته نه او اوس وګورئ عکس چیرې دی خط و شاته دی عکس لیکنه سربیره د عکس باندې بل دلته کلیک کو ان فرونټ اف ټکس د خط مخ ته راوړل اوس به د خط مخ ته راځي په حالت کې راځي مثلا دلته کلیک کړئ بیهایند ټکس دا خط شاته راځي د عکس ارزه چې وړي د خط شاته بل رو ایډیټ را فایلز د دې په فایل سکول تغیر راوستل و د دې جوړښت څنګه دی د عکس شاوخوا د لیکنه ورڅخه راګرځېدل د دې جوړښت هغه څه لکه څنګه چې د عکس په دغه ډول باندې ته غواړې چې تغیر پکې راوړې د خط باندې راګرځي په دې نقطو کې تغیر راوړې ولته چې مو کلیک وکړئ ایډیټ را فایلز اوس ور دغه نقطې د اصل ورته هم د عکس لیکنه دلته راوګرځي څور د عکس راګرځي یا مثلا د عکس لیکنه دی خطر راوګرځي بیا د شکل منظم شکل کته انتخاب وي د سلور کونټه شاوخوا ته دونه فاصله دی ولري بیا لیکنه غون لیر څنګه راګرځي لږ لاندې راولم دا رقم به منظم که داسې نه اوس په دې حالت کې لږ لیکنه لري هم د ځینې که راګرځېدلې مې په دا ډول باندې وګورئ لږ لیر ده ته چې بیخي د عکس سره نږدې راسي بیا دا نقطې لږ ورته راکمې کړه څو وګورئ څومره نږدې شوه دا لیکنه دا ډول باندې دې خوا څخه مې ورته راکمه بیا داسې لیکنه نږدې ورسره راځي د عکس بل فارمټ ټیکسټ ډراپ دغه څخه وروسته لرو موو ټیکسټ د خط سره د عکس اوس د عکس تا د لیکنې اړوند راوړی نو باید د لیکنې سره یو ځای نه اوس چې کله نور لیکنې اضافه کوم که انټر وم لکه فاصله راځي نه یا راسم نور لیکنې اضافه کوم د عکس خپله د لیکنې سره څه کېږي انتقالېږي لاړې که نور سره لاړې که تاسو پر دغه ځای د فکس چار ځای مایل شي د عکس پر دغه ځای دی دلته چې د کلیک وکړئ فارمټ ته به راسئ ټیکسټ ډراپ په دې کې فکس وذ پوزیشن اون پیج دی باندې به کلیک وکړئ اوس به خپل پر ځای باندې دلته به راسئ لیکنه به اضافه وګورئ خپل پر ځای باندې لیکنه اضافه زه خپل پر ځای باندې پاتې شي د هغه څخه وروسته مور لیاوټ اپشنز دي دا چې اپشن تاسو یو ځای د نور اپشن سره راځي او دلته چې کله کلیک وکړئ سیټ از ډیفالت لیاوټ دا لیاوټ ته انتخاب کې بیا د بل وخت لپاره د عکس ضرورت نشته لیاوټ انتخاب کړئ وخت بیا عکس راوي
بیا په دغه ډول راځي که ته سوچ از ډیفالت کیس یعنی کلی نو بیا بیرته هغه دی راځي